څومره ښکلی د انسان پیدا که ربه څومره ښکلی د انسان پیدا که ربه او څومره ګران دې څنګه سان پیدا کو ربه هر یو رګ دې پټ په غوښه کې لښتې کو په سرو وینو دې روان پیدا کو ربه شروع کوم په نامه د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی د دې محفل صدر صاحب او څومره ملګري چې دې تنظیم دي جهاد صاحب دې ټول تارکین د دې ټول شکریا ده په مولانا شیر علي صاحب او د محمد علي شهاب صاحب د دې ډېره مننه چې دوی ماته سوال جواب وکړو بیا دلته یو ډېر ملګري راټول شوي دي او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب سره خو ډېر مخکې نه ملاقات وسله چې ما ولیدل نو زما په ذهن نه داسې دغه شو ځکه چې هغه وخت کې دوی سره زما ډېر ملاقاتونه شوي په هغه وخت کې یو شان څه اوس لږ بدل شوي دي نو ټیم هم دغه یې مونږ کلي ته ځو خو زه یو نظم دوه ووایم ارشاد جي او یو درې شعرونه دي چې وخلي تندکونه د ړندو په شان تتله وخلي تندکونه د ړندو په شان تتله او په لاره زنګېدله د زانګو په شان تتله نو پالک کې نه د زر کې د کوترې تک خطا په نن څه په ډینګمو د لیونو په شان تتله او بار ځای کې د وینې یو ساس کې قیمتي و خو زموږ په پښتونخوا کې د اوبو په شان تتله بار ځای کې د وینې یو ساس کې قیمتي و خو زموږ په پښتونخوا کې د اوبو په شان تتله او زموږ سړکونه د غنو هغه دوکشي او ډبه په کې هم د خرګاړو په شان تتله او پښتون چې خپل غیرت ایمان حیا او وفا پرېښو نو پښتو خو به دې ځکه د پردو په شان تتله او ولاړ په پېښور کې او د صدر په بازار کې او بوډۍ په دې بیخي د جینکو په شان او بل یو قطعه ده چې ارشاد جي ستا په اوبو باندې وزګاره وي یوه فرښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې په دې ولیکي غیبت کوي او په غیبت کې د خدای نه راولي نو ولې ستا څه خیال دی چې دا هم درله نیکي ولیکي نظم دی چې د زمانې توده سړه میله وپېژنده او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده د زمانې توده سړه میله وپېژنده او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده خپل پردیسه کې چې مازان خو اول نه پېژندو په مقلم او خیارتوب مې د بل نه پېژندو په چل پوهېدم خو په چل کې مې چل نه پېژندو ول پېژنده مې خو په ول کې مې ول نه پېژندو نو په سر مې تېره شوه چپه میله وپېژنده د دریاب منځ او کناره میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده ما په موبایل باندې ډېرې یارانې وکړلې په ډېرو خلکو مې بلا خرچې وکړلې ډېرو زما په زیلوړو ښې مزې وکړلې په بلا خلکو مې بلا خرچې وکړلې او وخت چې راګیر کړم نو پیسه میله وپېژنده گزار چې راکړو نو گزاره میله وپېژنده مرحله میله وپېژنده سپین رنګ مې خوښو په کاټن او سوچه نه پوهېدم ما وی یو رنګ دی په خاصه او لټه نه پوهېدم زړه ورکوم مې په کره او کوټه نه پوهېدم اشرتړی او په جالي ارانه نه پوهېدم نو چا راله دم کړله کاوه میله وپېژنده سم د مراد چې کړم شیره میله وپېژنده او د مغرب ښځې او زموږ پښتنې یو شانته وې د هلکانو جینکو مشادې یو شانته وې د بوډیګانو د پیغلو نخرې یو شانته وې کریم او پوډرو پکې ځوانې زړې یو شانته وې نو د ډېر تحقیق نه پس زړه میله وپېژنده ډېره مرحله میله وپېژنده د مولیانو په ساختونو پسې وګرځېدم د لرې برې تعویضونو پسې وګرځېدم په ډېرو پوړو منترونو پسې وګرځېدم دار دمګري په دمونو پسې وګرځېدم نو د هر یو پیر هره ټوټکه میله وپېژنده ډېرو دوکه کړم دوکه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده واده یې نه راته دلبار کې مې نفلونه کول پیر بابا به مې هر وخت سلامونه کول ژوندي مې پرېښي وو د مړو نه مې سوالونه کول د سخر په ځای مې منجور ته مینتونه کول نو د شرک غلطه عقیده میله وپېژنده او په سر روانو مطلوبه میله وپېژنده هره مرحله میله وپېژنده او خوب او مزې مې د تالیو شکوره نه وم خبر خوب او مزې مې د تالیو شکوره نه وم خبر بېغمه ژوند د بچو د شوره نه وم خبر توقه کې پروت وم د بارود د زوره نه وم خبر اوس یې ګړز راته د وړو د موره نه وم خبر نو واده مې وکړو جیلخانه مې ایله وپېژنده
واده مې وکړو جیلخانه مې ایله وپېژنده او ماتې کړم خوري مې محبوبه مې ایله وپېژنده او ګره مرحله مې ایله وپېژنده ډېر د وړو توروړه 11 بجې دا پکې بله مزه په یوه نیمه ورځ کې خوري دا پکې بله مزه هفته کې 2 ورځې دیاړي دا پکې بله مزه د کورودانې غم خادي دا پکې بله مزه نو ګرانې چې وویل چکه مې ایله وپېژنده او د دوکاندار سره کاته مې ایله وپېژنده ژوند کې هره مرحله مې ایله وپېژنده ځواني شوه تېره خپې بېکاره ملا مې ښکته شوله ځواني شوه تېره ملا بېکاره ملا مې ښکته شوله غوږونه کار نه کړي د سترګو رڼا تته شوله بدن کې هره بیماري مې راوچته شوله هره ارزو چې مې ضمیر ته ملامته شوله نو تسبیح مسواک مونځ او روژه مې ایله وپېژنده چې په 3 شپې شوم سې روژه مې ایله وکړم په اخري بند کې ورخابو شوي یم مزل چې هدیرې ته کړمه اوس انتظار په رڼېدلې خټ نیټې ته کړمه او اوس انتظار پر رڼېدلې خټ نیټې ته کړمه زر د انګاره د اجل ګولۍ به خولې ته کړمه په نن سبا کې به د خیر خپې اګرې ته کړمه نو د مرګ راغلې فرښته مې ایله وپېژنده ومې کته عملنامه مې ایله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله مې ایله وپېژنده